بیا په حضرموت کې یمن او د حضرت ایوب علیه السلام داسې ویل کېږي چې د حضرت ایوب علیه السلام قبر ده ګنبده چې ده د حضرت ایوب علیه السلام ته منسوب قبر ده او داسې ویل کېږي چې د ایوب علیه السلام چې کله مریض سوی چې الله ورته ویلې هغه چې نه وم دلته د لږ وروسته به بیا ورسو نو دا همغه د ایوب علیه السلام ځای ده نو والله اعلم چې تاریخي به څومره ثبوت ولري نو مولوي صاحب ده چې د کونړ د افغانۍ ده او دا بل حاجي صاحب د پکتیکا ده او دا حاجي صاحب د وزیرستان د مسعود د قوم باندې او دا بل حاجي صاحب هم د پکتیکا ده دی خو د حاجي صاحب سره ملګری ده نو دلته زیارت او لیدنې ته راغلو ډېر خوند یې وکړ مازدیګر د بیخي ډېر خوند کوي او بیا الحمدلله د پښتنو یا د افغانانو نه بیخي ډېره مننه چې موږ سره ډېر زیات محبت وکړه الله دې د دوی ټولو سره ښه وکړي او الله دې نورو خلکو ته چې علمي سفرونو اراده لري دغسې ځایونو ته دې الله دوی راولي